د جلاله د هوټل هغه چرغه ده چې ډېر خلک یې خوښوي، خو یاره د دې ځای په چرغه کې او د پېښور په چرغه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. دا ویډیو پوره وګورئ ویمه درته. سلامونه ټول یاران دوستان ته. نن به تاسو وایئ چې یار علي بھائی په ډیران کې نستې مطلب دی کبړخانې خوا کې څه کې خو د مخامخ لوډر کې تاسو قوازخ کړي دا ګاډۍ د مې د کبړخانې ته راوړي. ما ویل چې دا ګاډۍ ته خرڅ کم ځکه در سره په کور کې پرتی وي د زړې آبادۍ نم کوله مخکینه ویلکس که تاسو کتلې په هغې کې تاسو ما ویلو چې زمونږ خپل کور جوړم او د قوازه به د هغې نه پس شیرګل ته وړم واپس کوم. بیا دلته د کبړ منډی کولاو شولو بس ډایرکټ مې خپلې ګاډۍ راکوزې کړې انور علي راسرې او دلته مې ورکړې. ما ته ویل په پټوارۍ خرڅې که په کیلوګانو، ما ورته په پټوارۍ خرڅوم په کیلوګانو یې نه خرڅوم. بس هغه ویل صحیح ده. ګاډۍ مې ورکړې، پیسې مې ترې راواستې، ډایرکټ په لوډر کې کېناستم، قوازه په حواله کولو ته م ویوړله ځکه چې دا قوازه به موږ په کرایه راغېستې وو نو دا به اوس دې مالک ته په حواله کوم او پیسې به ول ورکوم. د دې 3 ورځو 100 روپۍ جوړېږي ځکه په دې باندې موږ په خپل کور کې 3 ورځې کار وکړو. بس دا لږ دغه ځای کې تاوېدو بس دلته کې وله موږ د خیره سره چې کوم دی ډګي مګي دلته کې تاسو لیدی شئ چې کوزم کړل، پیسې مې ورکړې او واپس د کور طرف ته روان شو. نو انور علي ما ته ویل چې یاره زه تا یو ځای ته بوځم. ما ورته ویل بلکل زه تابعدار یم چې ته کوم ځای ته ما بوځې، خو دلته راسه لوډر پېټرول ختم کړو بس ډایرکټ هم راوستو پېټرول هم ورته واچولو. نو بس چې څنګه دلته کې کلي ته را روان شو تاسو لیدی چې په لوډر کې ښه مست ناست وم او مخ په وړاندې باندې روان وو ځکه چې ما ته خو د انور علي خبره یاد وه. هغه راته ویل چې نن به یو ځای ته. ما ورته ویل صحیح ده. بس دلته کور ته رادننه وتو، کور نه پاس د هغه موټرسایکل راویستو، ما ته آواز وکړو، دلته راته ولاړو بس ډایرکټ ورسره په موټرسایکل باندې راکېناستم او روان شولو د شیرګل طرف ته. چې شیرګل بازار ته راوړ تاسو لیدی شئ چې نن د اخري د عرفې ورځ وه خیر سره په سبا باندې اختر و. بس دلته کې د شیرګل په بازار کې تاسو کدی شئ چې ماشاءالله رخبې کې خوستو ځای نه موږ په الټا سایډ باندې را روان شولو ځکه چې موږ اوس روان یو. هغه راته ویل بودیزم که نه؟ ما ورته ویل بالکل. نو جلاله بازار ته راورسېدو، ما ته پته ولګېدې جلاله هوټل ته روان دی. هغه ما ته ویل چې جلاله هوټل ته بوځم یو سپیشل سیز د باندې خورم. بس موږ دلته کې جلاله بازار ته راورسېدو، دلته کې مو ښه کاپي راشو خو د دې ځای نه جلاله د پول د لوکیشن ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات خوندور او ښکلی ښکارېدو. د جلاله پول خو تاسو ته ښه پته ده چې ډېر زیات مشهور دی او ډېر زیات مزیدار او ښکلی هم ښکاري. او د دې ځای چې کومې هوټلې دي نو هغه د څه په لحاظ څه مشهور دي هغوی تاسو موږ ته په کمنټس کې وایي. ډایرکټ دلته کې راکوشو د موټرسایکل نه بس لیاقت سجی والا لرالو. دلته کې ورته موږ ویل تاسو څه پخ کړي؟ نو هغه موږ ته ویل یو سپیشل چیز د باندې خورم چې هغې ته وایي چرغه، چې په پېښور کې خو ډېره زیاته مشهور ده، خو اوس دلته کې ګورو چې دلته کې څنګه د ټرای کوو به. خو دلته کې تر اخره چې زموږ هغه چرغه را ورسېدل او ما ته لږه شانته کې رانیمه کړله چې ډېره زیات خوند یې راک په اولنۍ پیره کې. خو زه درته ویم چې د پېښور او د جلاله د چرغې د ځمکې او د اسمان فرق دی ځکه چې د هغه ځای چرغه چې کوم ده ډېره جوسي او ډېره زیاته مزیدار د جلاله هغه هم ښه ده خو هغې ته نه رسي. د جلاله په چرغه کې مې دا یو کار نه دی خوښ چې جوسي نه ده او دویمه دا ده چې داسې وچه کېږي. بس دلته کې چې کوم دی موږ ښه ښکلی پلیټ صفا کو، بس دې ځای نه چپړې مپړې را پخپو کړلې، ورتلو بیل هم داخل کو او چې بیل هم څنګه داخل کو بس دغه نه ډایرکټ په موټرسایکل باندې را کېناستو او د خپل کلي طرف ته روان شو ځکه چې موږ به اوس خپلې کلي ته ځو. نن د عرفې ورځ ده که د اختر څه شاپینګ ماپینګ پاتې هغه به کول غواړې جلاله بازار ته راورسو ځکه چې ما خو چپړې پیزار اخیستل دي پرې رړې نه کېږي. خو بیا به هم څه کوو که چېرته کې کور کې د ماشومانو خویندو وروڼو کم را کمې چې هغه به لویسو. نو تر دې چې موږ خپل شیرګل ته را نږدې شولو تاسو لیدی چې په شیرګل کې دې ځای کې ډېر زیات رش دی. رش په دې وجه باندې دی چې تاسو ته ما ویلو چې نن د عرفې ورځ ده نو په دې ورځ اخري سامان به کوئ. نو زه کلي ته راورسم په دې ځای کې زه خپل ولاګس ختم ملاویږ ور روان ولاګس